السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راتر کورو یاست. ملګرو نن د یو بله خوندوره ویډیو وړاندې کوم. ملګرو چې طریقه یې درته پیل کوم نو تاسو نه په خورا درنه هیله کېږي چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښانه په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي. ملګرو نن د واتساپ کې یو څو مهم سیټینګونه وښایم. ملګرو لومړی به ملګرو تاسو ته زه دا وښایم چې څنګه کولی شو چې واتساپ کې نوټیفیکیشن موږ ته را نشي. ملګرو یعنې زموږ د موبایل دې ته د واتساپ نه میسیج را نشي. ملګرو دغه طریقه ستاسو ته وښایم دا څنګه وکړو. ملګرو نورې طریقې هم ستاسو ته وښایم، دوه درې. ملګرو د طریقه به پیل کړو. ملګرو چې کله کې ملګرو غواړئ چې نوټیفیکیشن یې بند شي، میسیج تاسو ته دې ځای کې ښکاره نه شي، اولته راشي. ملګرو نو تاسو به په دې واتساپ باندې کلیک کړئ. په واتساپ مو کلیک کړئ ملګرو، تاسو به راشئ په د آی آپشن باندې به کلیک کړئ. په دغه آی آپشن باندې مو چې کلیک کړئ ملګرو، تاسو به راشئ دلته په دغه ځای باندې به هنده نوټیفیکیشنز په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې مو چې کلیک کړئ ملګرو، تاسو به راشئ دلته شو نوټیفیکیشنز دا به داسې بند کړئ. ملګرو دا ګورئ تاسو ملګرو دا بند کړه، دې څخه وروسته نشئ کړئ چې دلته میسیج راشي. ملګرو تاسو ته میسیج دلته راغلي واتساپ کې داخل ته، او واتساپ کې داخل ته به تاسو ته میسیج راځي. ملګرو خو دلته به پاس تاسو ته نه راځي، تاسو به نه تنګ کېږئ چې تاسو ته څوک میسیج راوکړي. ملګرو دلته به راځي خو هلته به نه یې راغلي. ملګرو دې ځای کې نو دوهمه طریقه ملګرو تاسو ته زه وښایم په واتساپ کې. دا طریقه ده چې څنګه کولی شو چې د ګروپونه بند کړو. ملګرو چې بهر دلته نوټیفیکیشن یې را نشي، یوازې د ګروپونو دپاره دا کارول کېږي. ملګرو چې ګروپونو ته راځي، دلته ګروپونو داخل ته راځي او دلته ملګرو موبایل دغه ځای ته را نشي. ملګرو ګروپ باندې کلیک کړئ. ملګرو په دې ګروپ چې مو کلیک کړو تاسو به دغه علامه ګورئ، په دغه ځای به داسې کلیک کړئ. ملګرو په دې ځای مو کلیک کړو ملګرو، تاسو به دلته په دغه ځای کلیک کړئ د دریم آپشن باندې. ملګرو دریم آپشن چې مو کلیک کړو دلته به اوکې علامه ووهئ. ګورئ ملګرو تاسو ته به اوس دې میسیج راځي خو دلته به یې نوټیفیکیشن نه راځي. ملګرو داسې تاسو هر یو ګروپ بندولی شئ. ملګرو دریمه طریقه چې تاسو ته زه وښایم په واتساپ کې ملګرو هغه دا ده چې څنګه کولی شو چې د یو ملګري چې موږ ته ویډیوګانې رالګي او زموږ هغه ویډیوګانې چې ګورو ملګرو زموږ ګالرۍ ته ځي، څنګه کولی شو چې هغه ویډیوګانې بندې کړو. ملګرو دا طریقه زه تاسو ته اوس وښایم. په دې ځای به کلیک کړئ، دې څخه وروسته ملګرو راشئ په دغه ځای به کلیک کړئ. په دې ځای نه وروسته ملګرو تاسو به راشئ دلته په دې ځای به کلیک کړئ. ملګرو دې څخه وروسته به ملګرو تاسو دلته په دریم آپشن یعنې په نو باندې کلیک کړئ او دلته به په اوکې باندې کلیک کړئ. ملګرو په اوکې مو چې کلیک کړئ ملګرو دلته به تاسو ته چې دا هر څه رالېږي ملګرو تاسو ګالرۍ ته به دا نه ځي. ملګرو دا یې شوه دریمه طریقه. دغه طریقې درې واړه طریقې ملګرو تاسو وکاروئ، ډېرې خوندورې طریقې دي. ملګرو که ویډیو مې خوښه شوې وي نو زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښانه او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.